अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د پایتن انپوټ آوټپوټ فنکشن. نن موږ په دې کلاس کې دا کلیر کوو چې موږ سره پایتن انپوټ آوټپوټ فنکشن راغلی دا د سره لپاره موږ یوز کو. نو موږ سره آوټپوټ فنکشن چې کوم دی نو آوټپوټ فنکشن موږ د لپاره یوز کو کومه په سکرین باندې یو ویلیو پرینټ کول غواړو. په آوټپوټ سکرین باندې زه یو سټرینګ ټایپ ویلیو پرینټ کوم، لا ما سره انټیجر ټایپ ویلیو لا ما زه څه کوم یو ویریبل کال کوم. نو هغه لپاره بس یوز کو پرینټ فنکشن به یوز کو. فور ایگزامپل دلته موږ راشو دلته لیکلی print. No, this is an example of print function. ٹھیک تک نا زرا علم دلتا فایل چا میں اوپن کو او دلتا یو نیو فایل علم فولڈر ته براشو د قشان د فولډر باندې بر رائټ کلیک کو نیو ته براشو نیو کې پایتن فایل باندې کلیک کو لایک ما سو واغشتو انپوٹ آوټپوٹ میں واغشتو سٹارٹ کې شارٹ فارم کې میں سو واغشتو انپوٹ آوټپوٹ ډاټا پی وائی میں واغشتو. ٹھیک تا سیم اس تزل در علم ما یو پرنٹ فنکشن واغشتو. پرنٹ فنکشن ما سو واغشتو لایک زرا علم دلتا ما اولیکل سا کامل اکیډمی. ٹھیک تک نا اوس دا کامل اکیډمی چې ما ولیکلو دا موږ سره سره راغلی او پرنٹ فنکشن کې ما واغشتو سه یو سټرینګ دی جست سره راغلی یو سټرینګ دی او هغه ما په پرنٹ فنکشن کې واښو. که زه راشم رائټ کلیک کوم پروګرام رن کوم نو ما سره څه شو کېږي کامل اکیډمی را سره شو کېږي. نو دا به موږ سره سره راغلی دی سټرینګ فنکشن راغلی. سیم اس دل در عالم یو بل پرنٹ فنکشن علم ما یو پرنٹ فنکشن دلته واغشتو او ما دلته ولیکو چې this is another example of print function. کلیر زرا علم دلته نه پروګرام رن کم چیک کم نو ما سره څه شو کېږي دلته مو سره په بل لاین کې څه شو کېږي دا را سره شو کېږي. دا به مو سره راغلی پرنٹ فنکشن راغلی. ٹھیک تا اوس که زه دلته راشم او دې ځای کې دا سره کوم چې دلته کلیک کوم او یو ویریبل والم فور ایگزامپل ویریبل کې ما څه واغشتو ایج واغشتو. زه یم چې ویریبل زه علم په دې کې ما سره کوم ویریو د هغه زه پرنٹ کول غواړم. فور ایگزامپل دلته ما ایج واغشتو. اوس په دې ایج کې زه راشم دلته یو پرنٹ فنکشن والم او دلته ما ولیکل چې څه یور ایج از equal sign میں مور سره ولګو او دلته رالم کاما میں ولګولا او سم وته کال کو ایج میں وته کال کو. ٹھیک تک نا زرا علم دلته نه مې پروګرام رن کو او زه وګورم نو ماته څه شو کېږي چې یور ایج از 20. نو دې لپاره موږ یوز کو پرنٹ فنکشن ایزیلی موږ یوز کولی شو. نو که یو ویریبل کې زوالم او لا یو پرنٹ فنکشن داسې زوالم نو ایزیلی موږ یوز کولی شو. بیا موږ سره دې نه بس راغلی دی پایتن انپوټ فنکشن راغلی. نو څه وایو په دې کې چې د انپوټ فنکشن الو یوزر انپوټ مطلب دا دی چې موږ ته دا الو کوي چې دا یوزر د کیبورډ نه څه ورکړي انپوټ ولا ورکړي. سیم اس دل د دې کو موږ وګورو یو ایکس ویریبل دی غشته دی او انپوټ ټیپ ساغه فنکشن لګول یو انټر یور نیم دل دسه لګول چې تاسو کا نیم انټر کا. نو دا سی ټایپ لپاره موږ یوز کو انپوټ فنکشن یوز کو چې موږ له دا فیسیلیټی راګي چې موږ د کیبورډ نه سو کو نیم انټر کولا موږ سه ویلیو انټر کو نو هغه لپاره بس یوز کو انپوټ فنکشن به یوز کو. زدل درالم سیم اس تز ما سو واغشتو یو ویریبل می واغشتو. فور ایگزامپل دلته ما سو واغشتو نیم می واغشتو نیم ایکوالز ټو او دلته می سو واغشتو انپوټ فنکشن می واغشتو. ٹھیک تک نا سیم اس ال درالم او په دې باډي کې متول چې سو کا پلیز انټر یور نیم پلیز انٹر یور نیم تاسو کا نیم انٹر کا. سیم اس دل درالم چې ځکه رائټ کم پروګرام او دلته کلیک کم نو ماته څه شو کېږي چې پلیز انټر یور نیم. اوس هم چې دا نیم کله زه انټر کم دی نه بس ماته سره راشي دا نیم د شو اوم شي. نو هغه لپاره مونږ پرنٹ فنکشن وی کنه پرنٹ فنکشن ته براشو دلته بوته نیم ډایرکټ کال کو رائټ میں کلیک کو پروګرام دلته نه رن کم نو ماته څه شو کېږي چې پلیز انټر یور نیم نیم کې ما څه واغشتو کامل می واغشتو عالم انټر کوم نو ما دا ډایرکټ څه شو کوي کامل راته شو کوي. نو دا سی ټایپ لپاره موږ یوز کو انپوټ فنکشن یوز کو. اوس راځو دلته یو ایډیشن والا پروګرام لیکو پدې کې چې موږ یو ایډیشن پروګرام ولیکو پاره کې موږ انپوټ فنکشن هم یوز کو او آوټپوټ فنکشن هم یوز کو او بل وګ زموږ ټایپ کاسټینګ والا کنسپټ هم کلیر شي. درالم دا کوډ مې دلته کمنټ کو کنټرول فارورډ سلیش سره. ٹھیک تا سیم اس دل درالم او دلته ما ولیکلو چې پرنٹ او دلته مل چې پلیز انټر یور فرست نمبر تاسو کا فرست نمبر انټر کا. اوس دا فرست نمبر باندې دی انپوټ کېلی اوس دا څه کوم دا زه انپوټ کېلم نو دلته برا شو لایک ما څه واښو نم1 واښو نم1 ایکوالز ټو دلته بس سو لګوم انپوټ پو لګوم. اوس دا دی باندې سالي دا نم1 انپوټ پالي. ٹھیک تک نو دې څه وایو دا به موږ سره انپوټ فنکشن راغلی. سیم اس زم چې مان یو انذر ویریبل بیا څه والی انپوټ رانه والی. نو دا لاین مې دلته نه کاپی کو کنټرول سی مې کو سیم اس دلته رالم کنټرول وی مې کو او دلته مل چې انټر یور سیکنډ نمبر. ٹھیک تک نا سیم اس دلته رالم ما ولیکل نم2 ایکوالز ټو
num2 equals to ما څه واغشتو num2 equals to ما input واغشتو ټیک ته کنه. اوس زه رالم دلته دا دوه ویلیو څه کوم دا زه پرنټ کوم. اوس مانه کیبورډ نه یو څه والی پس نمبر به والی او بل برانه څه والی سیکنډ نمبر به والی. اوس زم چې دا د ما سره څه شي سم اوم شي جمع دي شي سم اس دلته برا شو یو بل ویریبل به والو. زه رالم مولیکلو سم equals to num1 plus num2 ٹھیک تا. اوس رالم پرنٹ فنکشن میں سٹارٹ کو زما سے پکار دے سم پکار دے کنا نو ما ویل کو چې دی ایڈیشن از ا equal sign بل میں بگیو لگو دل ترالم کاما میں ولګولا او سم میں ورته کال کو ٹھیک تا کنه. دلته نه پروګرام زران کوم چې کار کوي کنه کې دل ترالم دا سوي چې پلیز انټر یور فرست نمبر زرالم دل تر ما انټر کو 20 سیم اس دل ترالم بل میں پلیز انټر یور سیکنډ نمبر 5 میں انټر کو. اوس ما سره څه شو کوي 20 او بیا څه شو کوي 5 مطلب چې 205 د دې څه مطلب شو د مو سره څه کو کنکټینیټ کو مطلب دوانه یو ځای کله جمع کړي نه دی ایډیشن ولونه کو جست کنکټینیشن ولو کو. نو دا چې ټایپ د بار بیا موږ څه کو ټایپ کاسټینګ یوز کو څنګه چې موږ پریویس لیکچر کې ویلو چې ټایپ کاسټینګ به موږ څنګه کو ټیک تا کنه. اوس دې څه کوي د کنکټینیټ کوي که زه راشم پروګرام دلته نه رن کوم کنه او چیک کم دلته وګورم نو لایک ما دلته پلیز انټر پس نمبر 2 انټر کو او بل مې سیکنډ نمبر 5 واغشتو نو دلته 25 پیسې جوړ کو. اټس مین چې دا دوانه دا 2 او دا 5 دی را یو ځای کړي جمع کړي نه دي بس کنکټینیټ کړل ټیک تا کنه. نو دې لپاره بیا موږ یوز کو ټایپ کاسټینګ یوز کو ټیک تا کنه. نو ټایپ کاسټینګ بس څنګه کو فور ایگزامپل زرا علم دلته نه دا انپوټ چې ما سره کم راغلی دا ټایپ کاسټ کوم نو دا به موږ دلته ولګو چې انټیجر اپ ته سواله انټیجر اپ انپوټ والا او د دې دا ټایپ اومم چینج کسه ته انټیجر تا دلته رالم دا انټیجر ته سکو چینج نکو ټیک تا کنه. اوس رالم ز پروګرام رن کوم نو اوس په موږ آوټپوټ سره کوي ټیک پر راکړي دلته برا شو پلیز انټر یور فرست نمبر نو ما سو واغشتو 45 واغشتو او سیم اس سیکنډ نمبر میں 5 واغشتو نو اوس ما د سوې د ایډیشن اس 50 موږ سره چې دا ایډیشن ما سره راغلی 50 رالو. اوس یې سو کو دا 45 او دا 5 په خپل کې پلس کړو موږ سره کو 50 رال راکو نو دا به موږ سره سمپل ایډیشن والا پروګرام دی چې موږ یو ایډیشن والا پروګرام به سمپل څنګه لیکو چې لایک ما پس نمبر واغشتو کې مان انپوټ نو دی کې موږ سره پرنٹ فنکشن چې کوم دی دا آوټپوټ سکرین د پاره یوز کیږي نو هغه به موږ سره یوز شو. سیم اس ما سره انپوټ فنکشن هم یوز کو بیا به سو کو ټایپ کاسټینګ پکې هم کو اصل کې موږ سره چې کوم دا فایتن دی نو دی بای ډیفالت چې کله تا نه انپوټ الی غ سټرینګ ټایپ کېلی کم ټایپ کېلی سټرینګ ټایپ کېلی نو هغه لپاره بیا موږ یوز کو ټایپ کاسټینګ یوز کو دا یو ډیټا ټایپ چې موږ سره کم راغلی سټرینګ هغه بیا موږ کنورټ کو ته انټیجر ته لکه څنګه چې موږ دلته دا انپوټ اغست نو دی خدا بای ډیفالت سټرینګ کېلی خو دلته موږ دا سو کو انټیجر تم کنورټ کو نو دا به موږ سره راغلی دی یو سمپل ایډیشن پروګرام راغلی سموي چې موږ به یو فرند فنکشن څنګه یوز کو ٹھیک تا کنه. سیم اس بیا اف سټرینګ زموي بیا هم سو یا نه پس انپوټ فنکشن موي او بیا به جست یو ایگزامپل او کو د سره پاره د ایډیشن د پاره 2 نمبر موږ خپل کې څنګه پلس کو ٹھیک تا کنه. دا به موږ سره راغلی دی فایتن انپوټ آوټپوټ فنکشن راغلی ٹھیک تا. ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا د نیکسٹ ټاپک کو والسلام.